نو ته علم یاد شي بچو ته علم یاد شي نو فلله الحمد والمنه ان شاء الله چې دا به نور څونی دیو جن رب العالمین ته جنت بارکی وي وملکا کبیرا دا ډېره لویه بادشاهي ده الله دې زموږ نصیب کړي خو زما ورونو یو سوچ به کوو زما دا خبره په ځان باندې بده نه لګوئ دا دې مالدارو خلکو ته وایم دا مالدارو ورونه دې ټول واوري غصه دې نه شي او خفه دې نه شي بې که نه کله د تبې ستنې هغه ډېره ترخۍ د سړي ده او سون داسې ګډوډ کړي خو دا د مالدارو خلکو ته وایم زه یو ته نه وایم عبدالله بن مبارک پخوا ته ویلي دي عبدالله بن مبارک یو ځل د قرآن داسې کلاو که بیا یې وچاړلې بیا یې دا کلاو قرآن که اول او وی خندلې اول یې وخندل بیا یې وچاړل چا ورته ویل دا ودې چاړل ولې او ودې خندل ولې وإذا خندخوا مپدې وکړه اتاني كتاب من كريم كأنه قلائد در في نهور الكواعب فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا بخير كتاب جاء من خير كاتب وقرآن يو ټکی دې ملغلله ده یو ټکی دې ملغلله ده وای دا ودې جړل ولې وای ولې جړل په دې چې مالدارو خلکو ته ځان او بچی راخل او غریبانانو ته پرېښوده او پښتو کې متل دی وایي د غریب ملا په بانک باندې څوک کلمه هم نه وایي مالدار ورونو دا ټول دا خبره واورئ قسم مې دې په رب العالمین درته ګوره یقیني خبره کوم که ستاسې بچي پایلټان شي ستاسې بچي ډاکټران شي او ستاسې بچي د دنیا انجینران شي او دا ټول د بټخیلې غرونه ته د ډالرو نه ډک شي ګوره دې دنیا پورې دې خو هم خدمت نه کوي بچو باندې دا دین ووایي چې په دنیا کې دې خدمت وکړي دنیا کې خو چې بچیان لږ غټېږي او پلار ته څوک وایي دا څوک دی دا پلار دی وایي دا زموږ مزدور دی بیا باندې دنیا کې هم شرمېږي او زار شه د هغه چا نه چې هغه الله پېژني هغه محمد رسول الله پېژني هغه څه د الله قدري د قرآن او د حدیث قدر وسئ نو هغه څه بیا د پلار او د مور قدري د مدرسې آبادول د معنوي آبادول ضروري دي خیر دی خښتې دې نه وي که نه سیمټ دې نه وي لنټرې دې نه وي لومبنۍ مدرسه په د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وه یو استاذ دی یو طالب دی طالبان هم ډېر نشته سیمټ نشته اوبه نشته نور څه نشته دی سوچه کمره او ګټه ده استاد څوک دی جبریل امین طالب څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرسه کوم ځای کې ده غار حرا لاړ شئ چې په اوړي کې څوک ورختلی هم نشي ورته ابادین یې نشته دی خو هغه د اخلاص اواز چې محمد رسول الله پورته کړی نن زما زړه کې هم دی او ستا او د بل او د بل چې راشه په محمد رسول الله درود ووایه زما ورونو که زه ملا یم باید چې زما ښځې م علم کړی زما بچي م کړی زه مدرسه جوړوم نو چې اول پکې په ړومبي صف کې زما بچي ناست دي امام شافعي رحمه الله دی دا خبره کوم وخت لمونځ هم دی او بیا انشاءالله خبره ختموم دا یو ځل د امام احمد ابن حنبل صاحب میلمه شو د چا میلمه شو د امام اهل السنه امام احمد ابن حنبل کله چې امام دا میلمه شو نو امام احمد ولا روټۍ راوړه ډوډۍ یې وله راوړه نو سمه ډېره یې وخوړله نو کور ته چې لاړ نو سار خپلو بیبي ته وایي نوڼې دي او دغې دي دا زامنې دي موږ تاسې به وایي چې په زنانو باندې په نوڼو باندې قرآن او حدیث یاد کړو د عایشې رضی الله کور ته به دا په سوونو صحابه ولاړ ول صحابه کې ابن حجر صاحب وایي دا د امام مزني صاحب خور چې مشهوره محدثه ده چې هغه به په نوم غوسه کېده نو بیا به محدثین ته تعبیر کوي حدثتني اخت المزني او ابن سعد نهم جز په دې باندې ذکر کړی دی چې د مؤمنانو زنانو څونه همتونه دي د الله د دین دپاره نو امام احمد کور کې وویلې چې نعم الرجل الشافعي امام شافعي ډېر ښه سړی دی نو یو ښځه وه او لور یې وه هغه ورته وایي بابا صفتونه یې راته مه کوه میلمه دې ښه میلمه نه دی ما ته څه ویلې چې د هغه خلکو لکه څنګه چې ذهنونه په دین آباد وو د هغوی کورونه په دین آباد وو اوسنۍ زنانه خو د کپړو او د لباس او د پیاز او د ټماټرو او د سونې او د چاندي د دې غم راغستي دي دا امت په بیبیانو کې دا سوچ نه و
نو هغه ته وایي ولې؟ وایي یو خو دا مېلمه ډېره ډوډۍ وخوړله او رسول الله وایي چې مؤمن به ډېره ډوډۍ نه خوري. دسترخوان هم له وړی او تش یې بېرته راوړه او کاسې هم تشې وې. دا څنګه ښه مولوي صاحب دی؟ او دویم وایي تا د ده صفت وکړه خو ده ګوره تهجد هم نه دي کړي او تهجد چې نه کوي نو هغه هم ډېر کمزوری انسان یي. موږ له اوبه ایښې او سار له لوټه مخکسې ډکه وه او درېیم یې دا ویلې چې سار مونځ یې په بې اودسه کړی دی. یو ملا چې د سار مونځ په بې اودسه وکړي تهجد ونه کړي ډوډۍ ونه خوري نو برای مهرباني ته دې صفتونه موږ ته مه کوه. ماشاءالله هغه مؤمنان خلک وو ښه. موږ او تاسو ته که نن چا وویله چې سپین نه غوږ ویوړ نو موږ به سپین پسې منډې وو خو غوږ نه ګورو. پلاني ده ته داسې خبره وکړه ده پسې نو موږ د هغه نه خپې او ګیلې کوو مرور کېږو خو داسې نه کوم چې هغه له کور ته راشو چې وروره ته دا مسله ماله حل کا. او الحمدلله صحابو او د هغو شاګردانو کې او زموږ دین کې دا حکم دی. نو امام احمد بن حنبل ورته وایي تاسې هم پړه بوج مه پرېږده یو څه هم نه پرېږدوه او زه به ورشم زه به د مېلمه خو ناست دی تپوس ورته وکړمه نو ورته وایي مېلمه خفه نه شي اکرام دې وشه یا لږ خو زما د ښځې تا باندې درې اعتراض دي. الله دې زموږ کورونو کې هم داسې ښځې پیدا کړي. اوس ډوډۍ خوراک او ټماټر خوراک او د پیازو دا بیبیانې یو هغه بیبیانې چې په دین باندې پوهېږي الحمدلله. و یو اعتراض مې ښځې دا وکړه چې دا مېلمه ډېر ښه سړی هم دی ځکه روټۍ ډېره وخوړله او نبي علیه السلام وایي چې مؤمن یو کلمه کې خوراک کوي او د بېدینه ډېرو کې کوي. او وایي دویم دا دی چې اوبه قصې پرتې وي ځوانه تهجد دې نه دي کړي. او درېیم وایي دا دی چې د سار دغه دې نه دي کړي دا مونځ دې په بې اودسه کړی دی. نو امام شافعي رحمت الله ډېر خوشحاله شو او ویل خوشحاله په دې یم چې ستا د دې زنانه دې وخیرتوب ته چې ګوره د مېلمه دې وړو وړو کارونو ته ګوري. نن موږ دې وړو وړو کارونو ته نه ګورو. جومات کې چې بمبې ته کینو نو نیمه ټینکۍ په یو اودس دغه کوو. سره د دې نه چې رسول الله وایي علما ناست دي چې چا د 3 ځل نه اندام ډېر وینځه اوبې ډېرې مصرف کړي فقط تعدى وظلمه دا لوی ظالم دی لوی متعدي دی. دې قصو وړو وړو ته موږ ویره دا دین کې وړه خبره ده. زموږ غټ دین دی الحمدلله د دې وړه خبره هم د دې غټ غار نه غټه ده. نو ورته وایي زه به ته جواب ویم ورشه ورته ویې وه. هغه وایي څنګه جواب؟ وایي دا یوه خبره صحیح ده چې مېلمه ډوډۍ دې ډېره وخوړله. وایي دا خبره بلکل صحیح ده خو زما عذر و زما نن درېیمه ورځ وه روټۍ مې نه وه خوړلې. د پلاني ځای له رالم هلته چې مې وکتل چا راته وویل چې دا سړی حرامخور دی. بس ایسته مې وویل چې زه روژه یم. نو نن مې درېیمه یا دویمه شپه وه نو زه وږې ومه او ما حلال رزق کته او د احمد ابن حنبل غوندې حلال رزق ما ته بل میلاو نه شو. نو بس ستا دا رزق مې ډېر ځکه وخوړه. هغې ویل زه دا عذر خو دې معقول دی. وایي دا دویمه خبره چې تهجد یې نه دي کړي نو دا مې یو وجه باندې هغه دی ته ما څه د نیمې شپې پورې ناست وې. کله چې زه ته پاڅېدلې نو د وخت هم نږدې و سبا ته نو ما ویل چې راشه یو حدیث کې لږ اجتهاد وکړه څه مسایل ترې راوباسه. نو ما دا روایت راویسته چې انس ته نبي علیه السلام ویلي ابا عمر ما فعل النغیر کوم روایت چې دی د انس د ورور هغه مرغۍ چې مړه شوې وه نو مسلې مې ترې راایستلې. نو یو خو دا دی چې وړوکي له اسم کنیم شي خدای ابو عمر. بل دا دی چې د نبي د اخلاقو ته وګوره. بل دا دی چې وړه مرغۍ هم شي ساتلې. بل دا دی چې ماشوم ته یو خبره بې بې یادې ژړا هم وله ورځي. وایي دا مسایل استنباط مې ترې کوو الحمدلله په سوونو مسلې مې ترې راویستلې. وایي تر دې چې د سار بانګ وشو او دا زما یقین دی چې په علم باندې مشغولېدل دا د تهجد نه غوره دي. نو غوره عمل مې کړی دی. او دا بله خبره چې بې اودسه مونځ یې کړی دی نو دې کې به ته غلط شوی. ما بېګا وکتل د هغه ځای نه ستا بچو اوبه راوړلې او اودس مې ونه ما ویل چې څه له دا اوبه ونه خرابې. زما وروڼو کور کې داسې دیني ماحول جوړول غواړي چې زه دې بار ښه ملا یم او زما بچی دې بېلمازی په 4 طرفه دې ګیره خرئ. زما لور دې لباس داسې چې هغه د یهودنې د بچیم نه وي. زما د ښځې لباس دې د کتاب و سنت خلافي. زما معاملات دې خرابي. زما کاروبار دې د دوکي. زما د هغه سلفیت هم ورک شي او مسلماني دې ورکه شي. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. الله د اخلاقو د برابرېدلو لس امور سورة البقره کې ذکر کړي دي. او دا مدارس سرونو دا چې دا کم جوړیږي
او الحمدلله د دې علماو د جهود نو د دې به اولنۍ پوړۍ دی. دا زه دی چې سیبانو ټولو ته وایم چې که پردو بچو له جوړوي او خپلو له مه جوړوئ، نه جوړوي خپل بچي پکې نه کښېنئ. نو برای مهرباني چې سیبانو مدرسې ډېرې دي چې دا ځای مه تنګوئ، د کرکټ میدان پکې جوړ کړئ. خو که په دې نیت یې جوړوئ چې زمونږ زامن، زمونږ نونه او زمونږ زنانه او زمونږ بچي او مشران به پکې دین وی، نو فاهلا وسهلا بكم. او هغه د ابراهیم علیه السلام دعا ده چې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. زورونه علم ته موږ خپله محتاج یو، دې ته حاجي صاحب هم محتاجه دی، مولوي صاحب هم محتاجه دی، زنانه مو ته محتاجه ده، ماشومان مو ته دي. دا آیات چې ما لوستلی و، موسی علیه السلام پیغمبر دی خو الله ورته وایي لاړ شه مجمع البحرین ته، تونجي افریقې ته لاړ شه او هلته د خضر نه علم یاد کا. او دا وایي څنګه راغلی؟ وایي هل اتبعک علی ان تعلمني مما علمت رشدا وقد تعلم اصحاب رسول الله بعد کبار سنین. صحابه بوډاګان شوي وو بیا یې علم یاد کړی دی. نو انشاءالله دا مدرسه به جوړه شي. د سپین ږیري هم پکې کښېنئ. بعضې وایي زموږ ژبه پیړه شوې ده، داسې غلطه خبره ده، ځکه دا ډېر ټیسونه به تاسې لیدلي خو د ژبې دا ټیس به هم نه یې لیدلی چې څونه پیړه شوې ده. او ناشنا خبره ده چې د خلکو ته وایي دین وکئ، یاره وایي ژبه هم پیړه شوې ده. دا څنګه ژبه پیړه شوه چې د ډوډۍ او د غوښې بوټی یو ورځ بار راوان ورته و او سبق ته یې ژبه پیړه ده. خو داسې شیطان دی الله دې تباه کړي زموږ یې ګډوډ کړي. او دا پیړ ژبو ته نبي علیه السلام څه وایي؟ وایي والذي یقرأ القرآن ویتتعتع فیه وهو علیه شاق له اجران. کوم سړی چې دا ژبه یې نښلي، ژبه یې پیړه شوي، دله الله دوړ اجر ورکوي. نو د دې مدارسو یا به طالبان کیږو، یا به پکې علما کیږو، یا به خادمان کیږو، څلورم به نه کیږو چې خلاف یې کوو. نو بیا به موږ او تاسې رب العالمین کامیابوي. الله دې دا کلی، دا علاقه، دا مدرسه الله دې دا بلدن آمنه وګرځوي او رب العالمین دې اخلاص پیدا کړي موږ او تاسې کې. زورونه ابراهیم علیه السلام په اخلاص یو اواز کړی دی چې وأذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا. نن هر سړی او ښځه ټول روان دي. اخلاص ډېر ضروري شی دی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. او دا د مدارسو تاریخ او د علم او د علماو سفرونه دا ډېره خوږه موضوع ده او دې سره د انسان د ایمان ډېر ښه راوچتېږي. خو وخت کم دی. وبه نکتفي وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.